نظم دی د اختر شپه نظم دی لالا د اختر شپه د اخري روژې ماښام لا نه و په کټ کې ناست وم خفه غوندې وم ځان راته داسې ښکارېده ملګرو لکه چې ورک د قافلې نه یم د خپل کور خلک راته هم حیران وو په دې سوچونو کې ډوب شوی وم چې ناګهانه لس کلن بچی مې په منډه منډه زما خواله راغی ما ته یوې بابا خبر یې که نه ما ته ملګرو یو خبره وکړه ما ته یې وویل چې سبا اختر دی یو ویل ما له پلار جامې اغوستې بل ویل ما له پلار څپلۍ اغوستې ما ته یوې تاله یې څه اغوستې بابا زه هم نوې جامې خوښوم بابا زه هم نوې پیزار خوښوم ولې موږ حق د سیالۍ نه لرو څه ما ورته وې زما نیازبینه بچې تاله به هم نوې جامې اخلمه تاله به هم نوې څپلۍ اخلمه چې زما خبره واورېده نو زما د غېږې نه یې منډه کړلې په منډه منډه د کوڅې طرف ته خپلو ملګرو ته یې چغې کړلې ما له به هم بابا جامې اخلي دې لا کوڅې ته رسېدلې نه و زموږ د کلي په یو غټ جومات کې اعلان شروع شو چې سبا اختر دی د دې اعلان د ختمېدلو سره د هر طرف نه هوایي ډزې شوې دغه ډزو سره سم ملګرو زما تر غوږه یو اواز راغی بابا رامنډه که چا وویشتم ما خپې بلخپې کوڅې ته منډه کړلې چې مې د کور دروازې خلاصې کړلې ما خپل بچي په وینو سور لیده بلها لم مې تر کوڅې راغلې د چا د لاسه چې په غم اخته وم خو هغه خلکو راله ډاډ راکړ ما خپل شهید بچي سینې ته جوخ کړ د کلي خلکو ته مې سوال وکړ زما د کور ډیوه مو ووژله د بل چا کور کې تیاره جوړه نه شي د بل چمن ګلونه مړاوې نه شي د دې خبرې نه ګریز پکار دی او له هوایي ډزو پرهیز پکار دی هره لحظه مې په غوغا تېره کړه د اختر شپه مې په ژړا تېره کړه د اختر شپه مې په ژړا تېره